سلامونه ټولو ته ښه زره ښه خوشخبري ټول هغو کسانو ته چې په همسټر کمبیټ کې دوی کار کوي تر اوسه پورې کار کړی دی زحمت یې ویستلی دی دا د دوستانو اخر هم همسټر کمبیټ د بایبیټ په شان په غټ ایکسچینج کې په فری مارکیټ کې لیست شو ما تاسو ته وایم ویلي وو چې همسټر کمبیټ چې د ډېره غوره او په زړه پورې پروژه ده تر نورو ټولو پروژو څخه چې دا همسټر تر ټولو غوره دی زیات کسان چې ویل به دغه مقصد سکیم پروجیکټ دی یا ریل نه ده نو دوستانو اوس تاسو خپل کتل شي دلته همسټر کمبیټ په بایبیټ غټ ایکسچینج په فری مارکیټ کې لیست شوی دی فری مارکیټ دی ته وایي چې هغه کې مخکې له دې چې یو کوین لیست شي دغه نه مخکې تاسو په هغه کې اخیستل او خرڅول باندې کولی شئ نو زما د دې ویډیو څخه خاصتا هدف دغه دی چې مقصد تاسو دا وښیم چې همسټر کمبیټ یو باوري پروژه ده په دې خاطر چې کله تاسو په کوین مارکیټ کپ کې وګورئ همسټر کمبیټ چې دا وبخښئ بایبیټ چې دا د باینانس اوس په څلورم مقام کې په دې لیست کې ځای لري د ټریډینګ بلیو په څلور ستونو کې 3.3 بلیونه ډالر ده نو په دې مطلب چې دومره غټ ایکسچینج راځي او همسټر کوین په پری مارکیټ کې لیست کوي په دې مطلب چې هر ایکسچینج غواړي هر ایکسچینج به همسټر کمبیټ ډیر ژر لیست کی او د دې وروسته لیست کېدنه به مستقیما په اوکی ایکس او همدارنګه باینانس کې وي ځکه چې هر کوین په بایبیټ کې لیست کیږي په اوکی ایکس کې لیست کیږي نو دغه نه وروسته لیست کېدنه حتما په باینانس کې هم راځي دا چې په باینانس کې راځي دا به زموږ تاسو لپاره تر ټولو غوره ځای وي نو دلته تاسو خپل را بشي کلم چې بایبیټ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ غمر خلاص کړئ چې تاسو بایبیټ اکاونټ نه لرئ ما تاسو ته ویډیو جوړ کړی و دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته دلته هم تاسو ته راځي هغه ویډیو وګورئ په کې تاسو بایبیټ اکاونټ سره له اوسه جوړ کړئ زه باور یم چې د ټول نمبر کې به همسټر کمبیټ دی په بایبیټ کې لیست کیږي نه یوازې په دا چې په بایبیټ کې لیست شوی دی بلکې دوستان تاسو خپل کتلی شئ په ګیټ آی او کې پری مارکیټ کې لیست شوی دی د کوکوین په پری مارکیټ کې هم لیست کیږي پینډینګ حالت کې دی هلته ګیټ آی او کې چې دی همدارنګه بیټ ګیټ د څومره والټونه چې دي او همدارنګه ایکس سره په خلا مخ کې لیست کړی هم د په ټریډینګ کې نو هلته تاسو ورباندې ټریډ هم کولی شئ نو دوستان دې څخه داسې معلومیږي چې سر له اوسه یعنې مخکې له دې چې د کوین لانچ شوی د دومره غټ ایکسچینجونه ورته لیواله دوی لیست کوي نو د دې کمیونټي چې دا بیخي زیاته ده نو یو غوره او بهترین قیمت به ولري دلته دوستان چې کله تاسو دغه بایبیټ اپلیکیشن راخلاص کړئ په مخامخ هغه باندې سکرین باندې تاسو ته پری مارکیټ راځي ټریډینګ دغه هم تاسو کتلی شئ دلته دا نو د مور اپشن باندې کلیک واخلئ په دې مو چې کلیک وکړئ دلته سرچ کې تاسو کولی شئ فری مارکیټ ورته سرچ کې تاسو ته بدلته بیا راشي خو دغه ځای نه په اسانۍ سره په دغه باندې کلیک کوم راخلاصوم کله تاسو راشي په دې فری مارکیټ باندې ورته کلیک واخلئ مخامخ اوله ورته تاسو ته همسټر راځي تاسو ته وینئ چې بل تاسو کتلی شئ دغه اوس قیمت چې لږ مخکې و 0.150 یو اس ټي ټي اوس تاسو ښکاري 0.9 یو اس ټي یا مخ په لوړېدو دی یعنې په پری مارکیټ کې په دومره غټ قیمتونو سره له اوسه خرڅېږي دا چې کله لیست چې هغه ځای کې به لا هم د دغه قیمت زه باور لرم چې دې نه هم لوړ وي او کوم کسان چې غواړي په دغه کې سر له اوسه واخلي دوی کولی شي دلته په پری مارکیټ کې اخیستل هم شي که ځان سره هولډ کوي سات یې خو چون موږ تاسو خپل کوین لرو اول خو ضرورت نشته که بیا هم څوک اخلي لیوالي دلته کولی شي چې واخلي دلته تاسو کتلی شئ ټریډینګ هر څه معلومات ټول انفارمیشن دلته شته چې ټریډینګ اوفن دی تاسو دغه باندې کولی شئ ټریډینګ همدارنګه دوستانو د قیمت له مخې تاسو دلته ښکاري چې په 0.9 یو اس ټي ټي باندې مقصد دغه قیمت یې اوسنی دی که چېرته موږ تاسو مقصد دې کې اوس ووایو چې زر کوین څومره کېږي زر په دې کې زر کوم 0.9 ډالره راځي یعنې اوسنی پرایس قیمت یې دومره لوړ دی زر همسټر کوین راځي خو ریل کوین چې د کوم دی هغه څخه راځي دا چې همسټر کمبیټ له تر اوسه لا شوی نه دی بالانس په وخت کې د زر کوین څخه څو همسټر اصلي کوین مختلف هغې په اړه تر اوسه معلومات نشته نو که څه څوک اخلي کریډ اډر باندې چې کلیک واخلئ تاسو بیا کولی شئ خپل اډر ورته ولګوئ همسټر کمبیټ لپاره مقصد د څومره ډالر اخلي نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ پرایس قیمت ورته ښودلی شئ مقصد زه په 0.1 پرایس کې غواړم څومره همسټر غواړم مقصد زه سر همسټر اوس اخلم دې څخه 18 یو اس ټي کېږي دغسې تاسو کولی شئ او دلته تاسو بیا کولی شئ ما سره بای بیسټ کې اوس بیلانس 0 دی په دغه طریقه تاسو بیا اخیستلی شئ نو دوستانو دغه یو څه معلومات چې ما تاسو ته درکړل یوازې په دې کې نه دی لیست شوی په نور ایکسچینجونو کې هم لیست شوی دی فری مارکیټ کې ایکسچینج سره پکې لا د مخه لیست شوی دی او زیاتره ملګري موږ نه بار پوښتنه کوي دوی وایي چې همسټر کوین اوس څنګه ویډرا کولی شو یا دغه شته کوین چې موږ بیلانس لرو دا ویډرا کولی شو که نه دوستانو ما تاسو ته بار ویل دي په تېرو ویډیوګانو کې هم خپله په ټلیګرام چینل کې تاسو ته یادونه کوم چې د دې جولای میاشت چې د دې تر اخره پر دوی ټي جي ای کېږي ټي جي ای په دې مطلب ټوکن جنریشن ایونټ چې کوم ورته وایي دې ټوکنې به جنریټ کېږي هغې څخه بیا موږ ته همسټر کوین راکول کېږي یعنې د 1 میلیون څخه به خالص څومره همسټر جوړېږي هغه موږ ته راکول کېږي
یعنی تاسو باید انتظار وکړئ د میاشتې تر اخره پورې جولای میاشتې تر اخره پورې چې دوی کله خپل ټوکن لانچ کوي په څومره قیمت باندې ټوکن زموږ اصلي هدف دغه د 1 میلیون کوین څخه موږ ته څومره راکوي. تاسو ته ښکاره معلومه ده چې زه چې څومره فکر کوم د همسټر پروژه هم نوټ کوین ته بيخي ورته د نوټ کوین په شان دي. نو 1 میلیون نوټ کوین څخه مهال فکر کوم د 1000 نوټ کوین څخه یو نوټ کوین ورکول کېده کوین څخه او د 1 میلیون څخه 1000 نوټ کوین ورکول کېدل. خدای عقل څخه تاسو ته ډیره لږ اندازه هم حساب کوم دا چې د همستر سپلای بيخي زیاته ده، یعنی کوین بالانس بيخي زیاته خلکو ته ډیر بالانس سره دی. چې تاسو یې حساب وکم چې د 1 میلیون کوین څخه موږ ته 10 کوین راکول شي، یعنی 1 میلیون کوین چې څه کم دي دغه څخه موږ ته صرف 10 همستر اصلي کوین راکول شي کوم چې موږ ډرا کولای شو. ما سره چې د 500 میلیونه کوین دي نو 500 چې زه په 10 کې زر کوم 15000 همستر کوین راځي. کچرته د زر کوم د اوسنۍ د فری مارکیټ کې چې مو کوم قیمت وسره روان دي کپ دغه کې زر کوم یعنی 0.9 چې اوس ما تاسو خو د 2615 یو اس ټي ټي راځي ډالر راځي چې دا به ډېری پیسې دي زما په نظر. او دا صرف دوستانو زما یو اټکل زما یو نظر و چې چرته په د 1 میلیون کوین څخه موږ ته 10 اصلي همستر راکول شي نو دا غسی حساب به نو کېدای شي د زیات قیمت لري یا ټیټ قیمت لري. هغه په اړه نشم ویلای دا چې د همستر سپلای زیاته ته کېدای شي د 1 میلیون څخه کم کوین راشي یا زیات کوین راشي. هغه دوی خپل مارکیټ ته ګوري، دوی سپلای ته ګوري، خلکو ته ګوري چې غټ ارګنایزیشن راځي په دغه باندې څومره پانګچونه کوي په کوین باندې د قیمت څو تر رسیږي. خو دا درته دا ونه کوم کچرته په ول سر کې زه باوریم په ډیر ټیټ قیمت بل لانچ کیږي. خو دا چې دغه کوین کمیونټي زیاته د 200 میلیون څخه هم وخت ده نو دا په راتلونکي کې غوړه قیمت لري لکه نو کوین تاسو ته مثال دی ولای شم. نو دوستانو دغه یو څو معلومات چې تاسو هم درکړل تاسو منتظر شئ د میشه تر اخره پورې چې کله د ډرا شروع شي د کوم ډرا اپشن چې د لاندې د کلایم اپشن راځي ډرا اپشن بر خلاصيږي مو غزنه په اسانۍ سره ډرا کولای شو. نو دا واسه موږ ویډیو مو شي لایک کړئ مخې نه ګورئ شیر کړئ مننه.